العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د اسلامی تعلیماتو د ورځنی پروګرام پښتو محفل سیرت سره د پروګرام کمپیر نوشیر روانه دل ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګران اوریدونکو، دا پروګرام پروډوسر عنایت الله ستاسو په خدمت کې وړاندې کوي. د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې څوک چې قرآن عظیم شان ووایي او بیا په عمل وکړي نو هغه ته به یو تاج په سر کړی شي چې د نور نه به جوړي، او د هغه مور او پلار ته به داسې دوه جوړې واغوستولی شي چې ټوله دنیا به د هغې مقابله نشي کولی. دوی به تپوس وکړي چې دا جوړې د څه په بدل کې دي، نو ارشاد به وشي چې دا ستا د بچي د قرآن عظیم شان د لوستو په عوض کې دي. د پروګرام باقاعده آغاز د رب ذوالجلال والاکرام د عظیم کتاب د تلاوت نه کوو. زه خاص کوم قاری مسیح الله صاحب ته چې هغې د تلاوت کلام پاک تلاوت او ترجمه وفرمایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سبحان الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. جزاك الله. اوس د دې آیتونو ترجمه شروع کوم په نوم د خدای چې نهایت بخښونکی مهربانه دی. الله تعالی رحمان دی، پیدا کړ دی انسان لره، تعلیم یې ورکړی دی انسان لره د قرآن، پیدا کړی دی الله تعالی انسان لره، تعلیم یې ورکړی دی انسان له د ویلو نور او سپوږمۍ په حساب سره دي، ستوري او ونې الله تعالی ته سجده کوي، اسمان یې پورته کړی دی او تله برابر کړی ده، نو تاسو نقصان مه کوئ په تله کې. جزاک الله جزاک الله جزاک الله. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمایي چې خپل رب ډیر یادوي او د هغه تسبیح سحر او ماښام بیانوي. پوهه او هوښیار خلک چې د پروردګار عالم په ذکر او ثنا کې هر وخت مشغولي او د قدرت په کارنامو غور او فکر کوي، نو دا وایي چې ای زمونږ ربه تا دا هر څه بې فایدې نه دي پیدا کړي، بلکې په دې کې ډېر غټ حکمتونه دي. ای زمونږ خالق او مالکه، ستا ذات د هر عیب نه پاک دی. مونږ ستا تسبیح او ثنا بیانو او ستا نه د دوزخ د عذاب امان غواړو. د پروګرام په دې برخه کې زه خاص کوم حافظ ظهور احمد صاحب ته چې د پروردګار عالم حمد پاک بیان کړي. کدا ازمکی اسمانو ندی داستادی کدا غرون درمیابو ندی داستادی کدا ازمکی اسمانو ندی داستادی کدا غرون درمیابو ندی داستادی کدا انور تکو سگمائی دکو دا سوری
कदान वर्दे को सुगमई दक दासूरी कवरिया जिबारानु नदी दासादी कवरिया जिबारानु नदी दासादी कदाजों के आसमानु नदी दासादी नाकुबाद ख्वार कड़ी दा पगमका नाकुबाद ख्वार कड़ी दा पगमका रंग रंग पकी गुलू नदी दा सादी रंग रंग पकी गुलू नदी दा सादी कदाजों के आसमानू नदी दा सादी मर गौ द्वंदाई चाला की निश्ते खुदाया मर गौ द्वंदाई चाला की निश्ते खुदाया जे मुख्ताज मखलूकू नदी दासादी जे मुख्ताज मखलूकू नदी दासादी कदाज़ों के आसमानू नदी दासादी नादिज़ों के लादिज़ तना आसमान पा आसमानता बेमिसल हिकमतू नदी दासादी बेमिसल हिकमतू नदी दासादी कदाज़ों के आसमानू नदी दासादी तो बादशाह यहाँ की दवाल दिनिश्ता तो बादशाह यहाँ की दवाल दिनिश्ता पा कब्जा की रुकू नदी दासादी पा कब्जा की रुकू नदी दासादी कदाज़ों के आसमानू नदी दासादी दा जोशी अली के दरबस ताकतवी दा जोशी अली के दरबस ताकतवी दुर्गो हर शेरू नदी दासादी दुर्गो हर शेरू नदी दासादी दाज़ों के आसमानू नदी दासादी कदाज़ों के आसमानू नदी दासादी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द खूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद मुबारक थे चे सोक ची पमा प कसरत सरा दरूद पाक वाई द क़यामत पर रोज़ बा दे दारश अज़ीम द सूरी लांदी औस ज़खास कोम नात खान शाहिदीन ग्रांता चिराशी और हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदा अक़ीदत नातिया पेरज़ुएन उड़ांदी की या जन्नत बदर नहीं शिकदे उकड़ तमाशियां ये जन्नत बदर नहीं शिकदे उकड़ तमाशे वरदवान रश रश पगुलशन द मदीने यरदवान रश रश पगुलशन द मदीने सुभान अल्लाह यस्ताहिर बश जन्नत करागल कम साता गुलशन सद हजरता यस्ताहिर बश जन्नत करागल कम साता गुलशन सद हजरता या पखुदैक तालिद ली जन्नत की दामदे वरदवान रश रश पगुलशन द मदीने वरदवान रश रश पगुलशन द मदीने या जन्नत न हज़ार बार सोचन द खुशबू तहरा तैयार करो दीवारा या पखपलो से वो बिना दरा चलदारे वरदवान रश रश पगुलशन द मदीने सुभान अल्लाह या जन्नत बदल नहीं शिकती उगली तमाशे वरदवान रश रश पगुलशन द मदीने सुभान अल्लाह या अनवार फिरा वरेगी वग में दिखे खरीगी फिजड़ो न था सकीगी या राजा खलवार वाले नुख्वानी सादा जंगले वरदवान रश रश पगुलशन द मदीने यरदवान रश रश पगुलशन द मदीने
یا راضی ملائکانا سلام تا دا جانانا بشمیر ہر زمانا یا راضی ملائکانا سلام تا دا جانانا بشمیر ہر زمانا یشپورا دید کانال دا وطن دی کوی دورے وردوان راش راش پگلشن دا مدینے یردوان راش راش پگلشن دا مدینے یا دنیا ایک ارمان سوک شور روانہ سوک پاتشی حیرانا یا دنیا ایک ارمان سوک شور روانہ سوک پاتشی حیرانا یا جانا میرا دمید جہان قافلے وردوان راش راش پگلشن دا مدینے یردوان راش راش پگلشن دا مدینے یا جنت بدر لہی شکتی اکڑ تماشے وردوان راش راش پگلشن دا مدینے یا سیراج الحق سیراجا دی دلتا یم محتاجا یم دلتا ناحلاجا یا ارمان قوم قسم دا مدینے منورے یردوان راش راش پگلشن دا مدینے ردوان راش راش پگلشن دا مدینے یا جنت بدر لہی شکتی اکڑ تماشے یردوان راش راش پگلشن دا مدینے وردوان راش راش پگلشن دا مدینے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسوه حسنه د تقریرونو په دې لړ کې د نن ورځې موضوع ده د غیر مذهب سره حسن سلوک. مقرر دی مولانا غلام رسول. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من خياركم احسنكم اخلاقا. ترجمه دادا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسو کې د ټولو نه غوره هغه څوک دی چې داغه اخلاق د ټولو نه ښه وي. ښه اخلاق د ایمان پیژندل دي. څومره چې د چا اخلاق ښه وي دومره د هغه ایمان مضبوط وي. که چېرې یو کس په ژبه د ایمان دعوه کوي او د عباداتو اهتمام کوي مګر د هغه زړه کې د انسانانو سره محبت او د حاجتمندو دپاره رحم او د مشرانو ادب او په کشرانو شفقت او د دوستانو رشته دارانو ګاونډیانو سره د ښه سلوک جذبات نه وي نو د ده عمل د دې خبرې ثبوت دی چې د ده ایمان اوسه پورې د ده د زړه جوړوالي ته نه دی کوز شوی. سبحان الله. ښه خوی دا یو داسې معیار دی چې د دې په وجه د یو انسان د ایمان په باره کې معلومات کېږي چې د ده ایمان کوم درجې والا دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو مالکو د هر چا سره به ښه سلوک کولو تر دې چې د مسلمانانو نه علاوه د غیر مذهبو کافرانو مشرکانو یهودیانو او نصاراو سره به هم ښه سلوک کولو. ابو بصر غفاری چې کله هغه کافرو مدینې ته راغلی و د حضور صلی الله علیه وسلم مېلمه شوی و. د شپې د کور د ټولو چیلو پی اسکل حضور صلی الله علیه وسلم ورته هېڅ ونه وی. ټوله شپه د حضور علیه السلام اهل بیتو پناه را تېره کړه. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها وایي چې د حدیبیې د صلح په زمانه کې چې د هغې مور مشرکه وه د مدد غوښتو دپاره مدینې ته حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها له راله د هغې خیال را ولاړ شو چې غیر مذهب سره څه سلوک وکړی شي. حضور صلی الله علیه وسلم ته راله تپوس یې وکړو. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ورسره نیکي کوه. سبحان الله. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مور کافره وه. دوی سره مدینه کې اوسېده. د جهالت د وجې نه به
حضور صلی الله علیه وسلم ته ونعوذ بالله کنزل کول. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حضور اسلام خدمت کې حاضر شو، حال ورته عرض کړ. حضور علیہ السلام د قهر او د غصې په ځای د هغې په حق کې د دعا دپاره لاس اوچت کړل او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مور ته دعا وکړه. سبحان الله. یو ځل یو غذا کې یو مهاجر انصاری له سپېړه ورکړه. انصاری چغه کړه یا للانصارو، اے انصارو را اوچلېږئ. مهاجرو ته آواز وکړو، بس نږدې وه چې دواړو غاړو کې تورې چلېدلې وې. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا څه د جاهلیت خبرې دي، دواړه منع شو. عبدالله ابن ابی واورېدل نو ویې ویل ځم چې د مدینې نه ذلیله مسلمانان وباسم. ملګرو ته یې وویل اسانه خبره ده، د مهاجرینو د خبرګیرۍ نه لاس واخلئ، دوی به په خپله تباه شي لکه قرآن کې دا واقعه ذکر شوې ده. هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى ينفضوا يقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل. ترجمه دا هغه خلق دي چې وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو له صدقه مور کوي چې تتر بتر شي، وایي چې موږ به مدینې ته واپس شو نو عزتمن خلق به کمینه خلق د مدینې نه وباسي. عزتمن یې ځان ته ویل او کمینه خلق یې مسلمانانو ته ویل. حضور صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ابی ته خبر راولېږه چې دا الفاظ تا ویلي دي. هغه صفا انکار وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ موجودو، عرض یې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت راکړئ چې د دې کافر عبدالله ابن ابی سټ قلم کړم. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا کار مه کوه، بیا به خلق وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني. د جنگ احد جوړېدو وخت کې عبدالله ابن ابی سره د 300 کسانو د جنگ نه واپس لاړو. په دې مسلمانانو قوت ته ډېر سخت صدمه ورسېده. بیا هم حضور علیه السلام دا معامله هیره تېره کړه او چې عبدالله ابن ابی مړ شو نو د هغه د احسان په بدله کې چې هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته خپله کورته ورکړې وه. د مسلمانانو د ناراضګۍ باوجود حضور علیه السلام عبدالله ابن ابی ته خپل قمیص واغوستو او خخې کو. دا و د حضور علیه السلام د یو منافق سره ښه سلوک کول. الله دې مونږ کې د حسن سلوک ماده پیدا کړي. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ګران اردوونکو، د ریډیو پاکستان پېښور اواز دی او دا وخت تاسو د اسلامي تعلیماتو ورځنی پروګرام اورئ، محفل سیرت. د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې په تاسو کې به د قیامت په ورځ ما ته نږدې هغه تني څوک چې د ټولو نه زیات په ما درود پاک وایي. او اوس زه خاص کوم نعت خان حاجي تحسین الله ته چې نعت شریف وړاندې کړي. چې کائنات ورته حیران پاتې شو په کاڼو زړونو کې نرمي راوستایي او چې انسانان یې عمر کسته غوړ کړی او پکې یې مینه ورولي راوستایي. سبحان الله. چې کائنات ورته حیران پاتې شو او پکاړو زړونو کې نرمي راوستایي چې انسانان یې عمر کسته غوړ کړی او پکې یې مینه ورولي راوستایي. سبحان الله. یا چې دشمنان یې کړه دوستان خپل او پردی راوړې کړه یو ځان خپلو کې یا پردی راوړې کړه یو ځان خپلو کې او پردی یو بله یې قربان خپلو کې پمړو قومونو کې هستي راوستایي پمړو قومونو کې هستي راوستایي او پکې مینه ورولي راوستایي او چې کائنات ورته حیران پاتې شوی
او پکانو زړونو کې نرمي راوستای. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شمدنا مینا د قربان محمد او چرته می اوغواړ ترزان محمد. چرته می اوغواړ ترزان محمد او ډېر خطا کار یم پېشان محمد. خدای ته په خولې مې دا زاري راوستای. خدای ته په خولې مې دا زاري راوستای او پکې مې مینه ورولې راوستای. چې کائنات ورته حیران پاتې شو او پکانو زړونو کې نرمي راوستای. چې هر انسان له مقام ورکړو او چې غلام له هم آرام ورکړو او چې غلام له هم آرام ورکړو هم چار پایانو ته انعام ورکړو. جون کې څومره خوشالي راوستای او پکې مینه ورولې راوستای. چې کائنات ورته حیران پاتې شو او پکانو زړونو کې نرمي راوستای. جزاک الله. نعت خان حاجی تحسین الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام ته د عقیدت ناتیه پیرزوینې وړاندې کولې. اوس خاص کوم د سلام د پاره محمد زرین استاد او داغي ملګرو ته چې سلام وړاندې کی. نازل پتا د الہی خپل رحمت نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر نازل پتا د الہی خپل رحمت نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر صلا سلام دی پتا د مدینه حبیبا نور نہ سوچم د نورانی بشر لري حبیبا. سبحان الله. اور علم کوي او بلت اشاره حبیبا دیدن تګوري دا جمال دی ارمان نکړي ډېرو محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر نازل پتا د الہی پر رحمت نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر اخلقا بمشق باندې اولن زما روز و شبی نم احد کل دی پرخاری گرات بی ادبی لوی خاندان بنو هاشمی قریشی عربی دے پا خپل قرآن کی صفت نکڑی ڈیرو دے پا خپل قرآن کی کڑی صفات نادی ڈیرو محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر نازل پتا دے الہی پر رحمت نکڑی ڈیرو محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر صفت خوان یما گلاب دزړ قرار زما مخد نقاب لگا سرگن کړه جلوه دهر زما سبحان دا الله. سلام نو ډاله واخل رب د پهر زما رب ندی غواړه ما حرم زړه می درد نکړي ډېر محبوبا تا عاشقان تا سلام نکړي ډېر
महबूबा शान ता सलाम नकड़े नाजिल बता दे इलाही वला रहमत नकड़े महबूबा शान ता सलाम नकड़े महबूबा शान ता सलाम नकड़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह ताला पाकिस्तान और द पाकिस्तान मुसलमानान बल्कि हर मुसलमान द हर किस्म आफतों और मुसीबतों ना बच करे आमीन। ए इलाह अलमीना पाकिस्तान द पाकिस्तान मुसलमानान बल्कि हर यो मुसलमान जज्म के आफतों और आसमानी आफतों ना महफूज को साथ आमीन। परवरदिगार आलम कमचे मरीजान दी आगा मरीजान ला सेहत वर्का कम मुर्दगान दी दागी मग़फ़िरत नसीब उगरना आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ग्रान उर्दन को हम दे सरा द इस्लामी तालीमात द वर्जनी प्रोग्राम महफिल सीरत व पाए तरसी द प्रोग्राम प्रोड्यूसर इनायतुल्लाह अस्तासु पर खिदमत के उड़ान को द प्रोग्राम रिकॉर्डिंग इंजीनियर शौकत अली उस तरह द प्रोग्राम कंपेयर नौशिरवाना दिल इजाजत ख्वाड़ी दलो अल्लाह पामान बलअल उला बिकमालिही बलअल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व